د خبرونو سرټکي کابل او هرات کې مرګ ژوبله دوه بېلابېلو پیښو کې د لویدیځې حوزې د علماو شورا د مرستیال په ګډون 4 تنه ملکیان وژل شوي امی تونس دوتایش باد شد، جسدها هر طرف افتیده بود. امی خانم‌ها و آقایان حتی کسایی بود که نصف بدنشان هیچ نبود. د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه ناسته بهرنیو چارو وزارت وایي له دې لارې به سیمه ییزې اړیکې لا پیاوړې شي. معناداره مذاکراتو بیا پیل او د سولې ته د رسیدو په موخه پر مسایلو بحث وکړي. د کورونا دریمه څپه ولسمشر غنی له خلکو غوښتي چې د دغه ویروس مبارزې برخه کې جدي همکاري. کارکنان صحی افغانستان یک بار دیگر در صف اول مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند. او د اروپایي ټولنې ډیپلوماتان وایي د ایران اټومي پروګرام مذاکرات حساس پړاو ته رسیدلي. سلامونه، ماښام مو په خیر. 9 بجې شوې. پښتو خبري ټولګه ګورئ. اوس هم پوره خبرونه. زه رحمت الله نوري یم. هیواد کې د لویدیځې حوزې د علماو شورا مرستیال د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل شوی. ورته مهال هرات کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 6 طالبان نیولي دي. دوی زیاتوي چې دغو نیول شوو کسانو هوډ درلوده څو پر دولتي ودانیو برید وکړي. میخواهند که همون جرم و خیانت و مسئولیت خود د لویدیځې حوزې د عالمانو شورا مرستیال مولوي محمد کبابیاني خپل کور ته څیرمه د نامعلومه وسلوالو لور ووژل شو. دغه دیني عالم په لویدیځه حوزه کې یو له پیژندل شویو او اغیزمنو علماو څخه و. مولوی صاحب کبابیاني هم برای این نظام دعا کرد، درس و زحمت کشید، اما این تروریست‌ها تحمل از این مسئله را ندارند و ما موارد زیادتری داریم که صرفاً جرم یک فرد افغان بودن از او بوده. ورته مهال هرات والی د یوې ترهګرې ډلې د نیول کېدو خبر هم ورکوي. از اماکن مختلف از ولسوالی ها هم دستگیر شدن از سطح شهر در عین از اینکه اینا طراحی میکردن، اما کارگاه ساخت بم های بزرگ در شهر هرات اونا در حال تولید بودن که دستگیر شد. یو شمېر هیوادوالو د هدفي وژنو په تړاو غبرګونونه ښودلي. دوی وایي چې د یو دیني عالم وژل هیڅ کوم لامل نشي لرلی. دوی د دغو بریدونو پر وړاندې د هیوادوالو د امنیت ټینګښت غوښتنه کوي. عالم دین کی را تربیه میکنه؟ طفل موتور سفاره یاد میده، طفل موتور قرآن شریف یاد میده، طفل موتور نماز یاد میده. تو میری عالم دین ترور میکنی. تاکید میکنیم که ارگانهای کشفی، ریاست امنیت ملی هرچی بیشتری قضیه را پیگیری کنه و ما شاهد گرفتاری عاملین از این قضیه و به سپردن به پنجه قانون هستیم. په یو شمېر ولسوالیو کې د هدفي وژنو د دوام ترڅنګ انسان تښتونه هم یو له هغو ننګونو څخه ده چې خلک یې له ګواښ او ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کابل نننۍ چاودنه کې 8 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کابل پولیس وایي چې نن له غرمې وروسته 1:30 بجه 6 امنیتي حوزې اړوند سیمه کې پر یو تونس موټر د ماین چاودنې له امله د 2 ښځو په ګډون 4 ملکي کسان وژل شوي او د یوې ښځې او یو ماشوم په ګډون 4 نور ټپیان دي. د کابل لویدیځ کې یو بله چاودنه نن شاوخوا 1:30 بجه له غرمې وروسته د کابل ښار 6 امنیتي حوزې اړوند سیمه کې په یو تونس موټر کې د ځای پر ځای شوي مغناطیسي ماین له امله چاودنه رامنځته شوه. بسیار یک لحظه وحشتناکی بود که امی تونس دوتایش باد شد، جسدها هر طرف افتیده بود. امی خانم‌ها و آقایان حتی کسایی بود که نصف بدنشان هیچ نبود. حالا اولش خود ما در شهر میریم گشت گذار سمتی نمیتونیم، پیش سودا رفتن نمیتونیم، میگه عالم میزنه عالم میزنه. ما از دولت علمی خواهشمند هستیم که نمی امنیت گرفته بتونه خلاص. خو له دې خبره چې په دغه موټر کې سپرو کسانو غوښتل چې خپل کورونو ته لاړ شي، خو له دې خبره چې په موټر کې شته ماین به پرې چاودنه کوي. روی برای سرمالی همیشه در موتر تونس بودیم. همیشه ناگهان یک نفر گفت ما پیاده میشم، همیشه کمی دو پلیسان هم منتشر پیش داشتیم، همیشه ناگهان تا کم بریک بیره انفجار شد. ورته مهال کابل پولیس وایي چې په دغه پیښه کې 4 تنه وژل شوي او له 4 ډېر یې ټپیان دي. تر دې دمه
د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې یا کس نه دی منلی. اطمینان میتیم که در پشت از این تروریستا نیروهای کشفی و امنیتی ما کار میکنن که بازداشتشان کنن. دا لومړی ځل نه دی چې مسافر وړونکي موټرونه د برید موخه ګرځي. 2 ورځې وړاندې هم د کابل درېیمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې پر یوه کاسټر موټر د من چاودنه وشوه چې په دغه پیښه کې 10 تنه ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. د دغو چاودنو ټول قربانیان ملکي خلک دي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله وایي لا هم افغانان له سولې واټن لري خو ټینګار کوي چې سولې ته لاسرسی شونی دی باید مقابل لوری له دغه فرصته ګټه واخلي. ښاغلي عبدالله چې د دیني عالم ایاز نیازي د شهادت په لومړي تلین کې خبرې کولې زیاته کړې که طالبان په دې فکر کې وي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته سولې ته اړتیا نشته غلط شوي دي. بل لور ته یو شمېر د نظر خاوندان د مولوي ایاز نیازي د وژلو د دوسیې د څېړلو پر څرنګوالي نیوکه کوي او وایي حکومت دی په دې برخه کې پیاوړي ګامونه پورته کړي. په داسې حال کې چې په هیواد کې له بل هر وخت تاوتریخوالی زیات شوی د مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي سولې ته د خلکو اړتیا لوړه شوې او ټینګار کوي چې طالبان دې له جنګه لاس واخلي. اگر طرف مقابل فکر کنه که با رفتن قوای خارجی باز دیگه ضرورت به صلح نیست و از طریق جنگ میشه که به جای برسانن کار یک اشتباهی بسیار بزرگ و تاریخی خواهد بود. بل لور ته د هیواد یو شمېر روڼاندو چې په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان جامع جومات د وژل شوي خطیب مولوي ایاز نیازي په لومړي تلین کې خبرې کړې وویل جنگ روانه کشاله نشي غوڅولی. دوی د جنگ له ښکیلو غاړو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله ومني. نیازی پیوسته یک حرف داشت هیچ راه دیگری برای حل قضیه و معضل افغانستان جز صلح و رفتن به صلح دست یافتن به یک راه حل معقول صلح راه دیگری وجود ندارد. ما با شخصیت‌های مثل دکتر سیب که میتونست که رول میانجیگیری را بازی بکنن میتونست که به هر دو طرف به شکل خیلی خوب قناعت به طرف صلح را حاصل بکنن. همیشه بر مخالفین نظام صدا میکرد که جنگ راه حل نیست، راه حل صلح و آشتی و همدیگر پذیری. دینی عالمان وایي په تیر یوه کال کې له 100 تنو ډیر دیني عالمان وژل شوي چې وروستۍ پیښه په هرات کې د لویدیځ زون د علماو شورا د مرستیال وژنه ده. نوموړی د پنجشنبې سهار په هرات کې وژل شو. و بیش از 100 نفر اگر من حیث عالم حسابش بکنی در طول 1.5 سال 1200 چند نفر از علما را مجلس داد. 4 دهه بیشتر افغانستان جنگ‌های خانمانسوز را پشت سر گذاشتند. هیچ کس نتانست از طریق جنگ به اهداف اساسی خود دست پیدا بکنه. مولوی ایاز نیازی په کابل ښار کې د وزیر محمد اکبر خان جومات امام او خطیب چې تیر کال د جوزا غبرګولي په 14مه د هغه ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو په چاودنه کې ووژل شو چې په همدې جومات کې ایښودل شوي وو. د ده د وژنې مسؤلیت کومې ډلې نه و منلی خو هغه وخت حکومت طالبان د دې پیښې مسؤل بللی وو. د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ په درې اړخیزه څلورمه ناسته کې ټول تمرکز پر دې وشو چې څنګه کیدای شي د سولې مذاکرات بریالي او له دې لارې د سیمې ثبات تضمین شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ناسته به وکړی شي د سیمه ییزو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکو لپاره ښې اسانتیاوې را برابرې کړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد ولي یوسفزي ریپورت. د افغانستان او سیمې د اړیکو پراختیا او له تروریزم سره مبارزه هغه مهم موضوعات وو چې د افغانستان، چین او پاکستان په څلورمه درې اړخیزه ناسته کې پرې بحث شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه ناستې د سولې بهیر د ګړندي کولو په افغانستان او سیمه کې د ثبات لپاره خورا مهمې دي. درې واړه لوري به د سیمه کې د لویو منطقوي پروژو د تطبیق او د سیمې د اتصال او تړون لپاره پر بحثونو باندې غور وکړي او د صحي همکاریو د پراختیا او کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره خپل بحثونو ته ادامه ورکړي. ویل کېږي چې دغه ناسته د چین د بهرنیو چارو وزیر په کوربهتوب ترسره شوې ده. د سیاسي چارو شنونکي وایي وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د افغانستان د 20 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د اپریل په 14مه له دې هیواده د سپټمبر ته 11 پورې د خپل ټولو ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ، چین د افغانستان په مسله کې لیوالتیا زیاته کړې ده.
شنونکي وایي افغانستان د چین لپاره له دوو نظرونو اهمیت لري. لومړی په افغانستان کې ناامني او د تروریستي ډلو پیاوړتیا د چین امنیت ګواښي، او دوهم په امن افغانستان کې چین پانګونه کولی شي او د یو سړک او کمربند پروژه بشپړولی شي. تا زمانی که پاکستان از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد فشارهای قدرتمند جهان مانند ایالات متحده آمریکا و ناتو تحریم نشه و زیر فشار قرار نگیره که از حمایتش از جنگجویان طالب و ماشین جنگی طالب ها به حساب دست برداره و پاکستان و دولت مردان پاکستان مخصوصا آیسای و نظامیان پاکستان مورد تحریم جهانی قرار نگیرن و فشار سر پاکستان زیاد نشه. بنابراین این نشست‌های سیاسی برای هوام فریبی هست، برای فریب اذهان است و هیچ دستاورد نخواهد داشت. همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې پاکستان هڅه کوي څو وشي کولی چې دغه درې اړخیزې ناستې له لارې په سیمه کې د یوې ښې ملګرتیا لپاره لاره هواره کړي چې په دې برخه کې د افغانستان سولې د بهیر ګړندي کېدل یې مهم اړخ دی. تیره ورځ هم د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره په لیدنه کې ټینګار کړی و چې د تاجکستان او پاکستان د اقتصادي او نورو اړیکو لپاره په افغانستان کې ثبات مهم دی او د دې چارې د تحقق لپاره به په ګډه کار کوي. د دولت عالی شورا جوړول چې د ملي اجماع استازیتوب کوي، د ولسمشر محمد اشرف غني د سلاکار نظیر احمدي په باور دغه شورا به د سولې په پروسه کې ګټوره تمامه شي. په ورته وخت کې ځینې سیاسیون بیا د دغه شورا پر اغیزمنتیا بې باوره دي. د سولې په اړه د خبرو اترو دغه لړۍ د افغان څلور د شبکې له لوري په لاره اچول شوې وه. د ولسمشر سلاکار هیله څرګندوي چې د دولت عالی شورا جوړېدل به د سولې خبرو کې ګټوره تمامه شي. تر څو پورې ومنګه دغه دربدرۍ ته مواجه یو، دې ته مه خوشحالېږئ. دا طوفان سره روان ده، دا نه د یو سمت لپاره ده، نه د یوې ژبې لپاره ده او نه د یو قوم لپاره ده. په دې کې به ټول قومونه که جوړښت راځي خوشحاله ژوند د ټولو به نصیبي، که خدای نه کرده بدبختي راځي بیا دې دا څوک نه وایي پښتون هم کې غرق ده، تاجک هم کې غرق ده، هزاره هم کې غرق ده. هر اقوام چې ځان افغان بولي او په دې خطا او په دې هغه کې ژوند کوي هغه ټول خطر سره مواجه ده. له بلې خوا یو شمېر سیاسیون او د ملي روغې جوړې عالي شورا ځینې غړي په دې آن دي چې د دولت عالی شورا جوړول به د سولې پر بهیر کوم ځانګړی اغیز ونه لري. حساستر قرار داریم، داره یک فصل نوی در حیات سیاسی و نظامی افغانستان آغاز شده و ایجاب تدابیری را میکنه. او تدابیر باید ما را مستحکم و منسجمتر بسازه، در برابر دشمنان داخلی و خارجی محافظت بکنه. این شورا با گونه‌ای که مطرح هست گمان نمی‌کنم که توقع من انتظار من این است که مشکلات افغانستان را حل نمی‌کند، ما را به موضوعات مشکلات دیگر می‌برد. همین اکنون سبب ایجاد تنش‌ها و مشکلات شده است. بنان چی باید کرد؟ دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې د طالبانو او افغان دولت مرکچي پلاو ترمنځ د خبرو اترو نوی پړاو به ډیر ژر په دوحه کې پیل شي. اخوا بیا د هلمند ناوې ولسوالۍ په مرکز د وسلوالو طالبانو برید په شا تنبول شوی. د هلمند امنیه قماندان وایي په دې برید کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دفاع وزارت په دې ولسوالۍ کې د القاعده ډلې د یو مهم غړي د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. حمدالله همدرد دغه ریپورټ رالیږلی. څه هم د ناوې ولسوالۍ شاوخوا سیمې جګړیز حالات لري، خو هلته په مرکز کې ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه میشت دي. پر دې ولسوالۍ تېره شپه وسلوال طالبانو ډلهییز بریدونه ترسره کړه چې د هلمند امنیه قومندان په قول 18 تنه وسلوال طالبان یې په ځوابي برید کې وژلي دي. په ناوې ولسوالۍ باندې تهاجمي حملې وکړې چې په نتیجه کې دوی ته 15 نفر ته مرګ ژوبله اوښتې چې 19 مړه او 18 زخمیان او یو مشهور قماندان چې په نامه د نایب و دغه کې د وژل شویو کسانو په جمله کې دی. امنیه قومندان وایي د ناوې ولسوالۍ د دولت تر حکمیت لاندې ده او ځواکونه پر وخت سیمې ته رسیدګي کولی شي. خو د ملي دفاع وزارت بیا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویل دي چې تېره ورځ هوایي ځواکونو د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د القاعده او طالبانو په ګډو پټنځایونو بریدونه ترسره کړه چې په ترڅ کې د عباس په مشرۍ د هند شبقاري لپاره د القاعده شبکې د 6 پاکستاني غړو په ګډون د طالبانو د سرې کې 8 وسلوال ووژل او د طالبانو د یو مخکښ قمندان ملا شفیق په ګډون 15 تنه نور ټپیان شول. د خبرونو دوام په څو لنډو خبرونو کې د افغان ځواکونو هوایي بریدونو کې ننګرهار کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. ملي دفاع وزارت وایي دغه طالبان د دغه ولایت هسکې مینې ولسوالۍ اړوند په تړلي کانډاو سیمه کې په نښه شوي دي.
د امریکا، انګلستان او آلمان هیوادونه افغانستان کې د ماین پاکۍ له ملي پروګرام خپل ملاتړ اعلان کړی دی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر د مرسته کوونکو هیوادونو له استازو سره په ناسته کې ویلي له 1990 کال را په دې خوا 3200 کیلومتره د ګرځېدو ځمکه له ماینونو پاکه شوې ده چې له 20 میلیونو زیات ماینونه کشف او له منځه وړل شوي دي، خو لا هم 1515 کیلومتره مربع ماین لرونکې ځمکه پاتې ده چې نړیوالو مرستو ته په دې برخه کې اړتیا لیدل کېږي. هرات کې د اوبو لګولو 8 کانالونه جوړیږي. د کرنې وزارت وایي دغه کانالونه د انجیل او غوریان ولسوالیو کې رغول کېږي چې په جوړېدو سره به 3590 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. هیواد کې د کرونا ویروس د درېیمې څپې چټک خپرېدو سره ولسمشر محمد اشرف غني په خپل پیغام کې له خلکو غوښتي چې د روغتیایي لارښوونو په پام کې نیولو سره د درېیمې څپې په کنټرول کې له مسؤلو بنسټونو سره مرسته وکړي. په داسې حال کې چې په دغه ورځو کې افغانستان د کورونا ناروغۍ تر ټولو لوړې شمیرې ثبتوي، ولسمشر په خپل پیغام کې وایي چې خلک د کورونا درېیمې څپې په کنټرول او کمښت کې بنسټیز رول لري او د هیواد روغتیایي بنسټونه د لومړۍ او دویمې څپې څخه په تجربه کولی شي درېیمه څپه هم ښه مدیریت کړي. کارکنان صحی افغانستان یک بار دیگر در صف اول مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند. به قهرمانان در خط اول حفاظت از مردم اطمینان می‌دهم که آنان حمایت کامل رهبری حکومت را با خود دارند. هدایت من به رهبری وزارت صحت عامه این است که به مشکلات کارکنان صحی رسیدگی کنند و از نگاه مالی و تجهیزات آنان را حمایت نمایند. ولسمشر وایي چې د واکسین د پلي کولو لومړۍ لړۍ روانه ده او د نورو هیوادونو مرستو جلبولو ترڅنګ به حکومت هم له خپلې بودیجې واکسین وپیري. ولسمشر زیاتوي چې لږ محدودیتونه به پلي کړي چې زراعت او د خلکو کاروبار ته زیان ونه رسیږي. موږ د خپل ولس خوندیتوب ته د یو مسؤلیت په سترګه ګورو. په تیر کې مو هم مرستندویو برنامې ترسره کړي او اوس هم له نړیوال بانک سره په مذاکراتو کې چې وکولی شو د ملي دسترخوان برنامې ته پراختیا ورکړو او ډیر هیوادوال ترې مستفید کړو. همداراز ولسمشر په کورونا اخته کسانو ته د سمې رسیدا په موخه د روغتیایي مرکزونو د تجهیز خبره هم کوي. ترڅنګ د روغتیا وزارت یو ځل بیا خبرداری ورکوي چې د کورونا ویروس دا څپک ګواښونکې او په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. همداراز دغه وزارت اندېښمن دی چې د اکسیجن له کمښت سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 24 ساعتونو کې 34 تنه د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په کورونا ناروغۍ د اخته کېدونکو شمېر مخ په زیاتېدو دی، د عامې روغتیا وزارت په کوویډ-19 روغتیایي مرکزونو کې د اکسیجن کمښت ته اندېښمن دی. د علي جناح روغتون د کورونا لپاره ځانګړی شوی واټ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د روغتیا وزیر وایي که خلک روغتیایي لارښوونې په پام کې ونه نیسي، د کورونا د کنترل مرکزونه پایله نه ورکوي. ما وارد یک فاز بحرانی در افغانستان میشیم. یکی از ابعادی که متاسفانه دامنه ز بحران را وسیع ساخته کمبود اکسیژن در افغانستان است. تعداد واقعات مثبت کووید 19 در افغانستان و در کابل مخصوصا رو به افزایش است. با وجودی که شفاخانه‌های نو را ما هر هفته افتتاح می‌کنیم، اما مصداق کلامی که ماها هفته‌ها قبل براتان یاد کرده بودیم، افتتاح شفاخانه و افزایش بستر راه حل نیست. تا کجای کار ما شفاخانه افتتاح خواهد کردیم؟ په همدې حال کې د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي په کورونا د اخته کېدو د مخنیوي لپاره په ښارونو کې د زیاتو محدودیتونو د پلي کېدو غوښتنه کوي. دولت خودش با حساب قیودات خود نداره، مردم دیگه خودش دچار مشکلات اقتصاد و روزگار و فرهنگ و از نو و سلام مشکلات خود دارن. زیات ضرورت نوید بیرون ته راونوځي او د ماسک څخه استفاده وکړي ترڅو د کرونا څخه مخنیوی شوی وي او په هغه ځایونو کې چې زیاته ګڼه ګوڼه وي د هغو ځای څخه باید جلوګیري وشي ترڅو زیات بیروبار نه وي یا په هغه ځای کې بیروبار کم شي. غزني هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په کورونا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر پکې مخ په ډېرېدو ښودل شوی، خو ډېر کم خلک یې روغتیایي لارښوونې په پام کې نیسي. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه د ماسک له اچولو پرته د پخوا په شان زیاته ده. در ولایت غزنی بسیار زیاد کسا که هست، فعلا 400 نفر که هست مصاب شده. در 400 که هست 110 نفر ولی ما قرنطین داریم. دیگه با چی که هست ما 10 نفر
الا 12 نفر فوت کرده که 2 نفر کس نتیجه تا بالا نامد، امروی ما شریک نشده. د عامې روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې په تیره یوه شپه او ورځ کې 1509 تنه تازه په کورونا ناروغۍ اخته شوي او 34 تنه د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي. په دې سره په ټول هیواد کې پر دغه ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 78653 او د مړو شمیر بیا 3068 ښودل شوی. او کورونا په ننګرهار کې دغه ولایت کې د کورونا په ناروغانو کې 50 سلنه زیاتوالی راغلی. په یاد ولایت کې د کورونا مرکز مسؤلین وایي بسترونه یې کم او د ناروغانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. دوی د پوره چمتووالي خبره کوي، خو وایي د اکسیجن کموالی یوه لویه ننګونه ده. ناروغ لرونکي بیا د کورونا روغتون له خدماتو راضي دي. خانګل امرخیل پرې ریپورټ لري. کورونا هغه ناروغي چې ټوله نړۍ له ګواښ سره مخ کړي. تازه یې په هیواد کې چټکه خپرېدا خلک اندېښمن کړي. دلته په ننګرهار کې د کورونا سنټر مسؤلین وایي ورځ تر بلې په ناروغانو کې زیاتوالی راځي. دوی د پوره چمتووالي خبره کوي، خو وایي د اکسیجن کموالی یوه لویه ننګونه ده. په دې وختو کې د کورونا ناروغان زیات شوي دي، خصوصا موږ چې کوم سمپل یې اخلو د هغې مثبت کیسونه ډېر زیات شوي دي. زیاتره مریضان عادي ریزش په شکل باندې تېرېږي، قابل د دې نه چې سړی بستر کړي. نو موږ صرف ډېر شدید او وخیم مریضان بستر کوو، نو دغه تعداد هم ورځ په ورځ باندې زیاتېږي. پخوا به موږ سره 10 یا 15 مریضانو، اوس هغه 40 ته رسېدلي دي. ننګرهار کې که څه هم له 500,000 زیاتو خلکو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق شوی، خو بیا هم په دې ناروغۍ کې ورځ تر بلې زیاتوالی ښکاري. په ننګرهار کې تقریبا 53,000 نه زیات خلک واکسین شو، چې 18,000 پکې زنانه دي او 22,000 شاوخوا کې نارینه دي. ناروغ لرونکي بیا د کورونا روغتون له خدماتو راضي ښکاري او وایي روغتیا پالې تر خپل وسه د ناروغانو خدمت کوي. زما یو ورور دی، مریض دی، راوستی مې دی، په دغه مرض باندې اخته شوی دی، راوستی مې دی دغه روغتون ته. نور روغتونونو باندې مې وګرځولو، شخصیانو باندې، خو کومه نتیجه یې رانه کړه. دلته مې راوستلو او دلته مې بستر کړه په دې شبخانه کې، او انشاءالله اوس د پخوا په پرتله باندې ډېر ښه دی. پرون راغلی ولته مریض بستر کړی، پرون نه دی، انشاءالله وضعیت نن ښه ده. او په یو ستونزه دلته شته چې د اکسیجن شرکتونه دي چې دوی نشي کولی چې اکسیجن پوره کړی شي. کله کله داسې وخت راځي چې اکسیجن کمبود پیدا کېږي، خو بیا هم دوی کوشش کوي خپل. د دې وایرس د درېیمې څپې په چټکۍ خپرېدو سره عامې روغتیا وزارت د هیواد په 14 ولایتونو کې تعلیمي ادارې د 2 اونیو لپاره تړلي. روغتیايي کارکوونکي وایي ټولې هغه لارښوونې چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت لوري هیوادوالو ته شوي، که چیرې عملي نشي نو لرې نه ده چې د دغه وایرس له امله به هیوادوال له ګڼو ستونزو سره مخ شي. خانګل امرخیل، ملي راډیو تلویزیون، ننګرهار. او اوس هم دا ګورو چې کورونا نړۍ کې څه پېښ کړي. روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړیواله کچه تر 13,420,000 زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي او تر 3,100,000 زیات کسان مړه شوي دي. دغه سازمان د ریپورټ له مخې تر 155,309,000 زیات کسان بیرته روغ شوي دي. په الجزایر کې د کورونا وایروس مخنیوي په موخه تر 14 میاشتني قرنطین وروسته سوداګریزو الوتنو ته اجازه ورکړل شوه او دغه هیواد د الجیریا نومي ملي شرکت الوتکې لندن ته الوتنه وکړه. الجزایري چارواکو ویلي چې سوداګریزو الوتنو ته په محدود ډول اجازه ورکړي او د مسافرو لپاره سخت او محتاط شرایط اعلان کړي دي. د الجزایر چارواکو ویلي دغه هیواد ته تر سفر وړاندې باید د تلونکو مسافرو د کورونا وایروس پایله 6 ساعته وړاندې منفي ثابته شوې وي او الجزایر ته تر رسیدو وروسته باید 15 ورځې قرنطین شي. بهرنیو خبرونو کې دا ګورئ. د اروپایي ټولنې ډیپلوماتان وایي په ویانا کې د ایران اټومي پروګرام په اړه مذاکرات یو حساس پړاو ته رسیدلي. په ویانا کې د اروپایي ټولنې استازی چې د 5م پړاو مذاکراتو مشري پر غاړه درلوده ویلي چې د ویانا مذاکراتو کې پرمختګ شوی او ډاډه دی چې په راتلونکي پړاو خبرو کې به وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو ویلي چې په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام د بیرته احیا کولو په اړه د ایران او نړۍ سترو قدرتونو ترمنځ مذاکرات یوې حساسې مرحلې ته رسیدلي او ښایي په راتلونکي پړاو خبرو کې یوې وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. په ویانا کې د اروپایي ټولنې استازی اندریکا مورا چې د 5م پړاو خبرو اترو مشري په غاړه لرله خبر اعلان ته ویلي چې
د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی او په وینا یې مذاکرات یو داسې پړاو ته رسېدلي چې باید سختې پریکړې وشي. موږ به خپل کار ته دوام ورکړو. راتلونکې اونۍ به بیا سره راټول شو. د یو همغږي کوونکي په توګه ما هیله درلوده چې دا به وروستی پړاو وي، خو داسې ونه شول. خو موږ به خپل کار ته دوام ورکړو او ډاډه یم چې راتلونکی پړاو مذاکرات به هغه پړاو وي چې موږ به یوې وروستۍ هوکړې ته پکې ورسیږو. په ویانا کې د نړیوالو سازمانونو لپاره د روسیې ځانګړي استازي میخایل اوليانوف هم د 5م پړاو مذاکراتو تر پای ته رسیدو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ویلي چې مذاکرات داسې پړاو ته رسېدلي چې باید د هغو مسایلو په اړه چې سیاسي تصمیم نیولو ته اړتیا لري خپلو هیوادونو ته د مشورو لپاره ستانه شي. وروسته له هغې چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي هوکړې ووت او پر تهران یې بندیزونه وضع کړل، ایران هم د امریکا پر دولت فشارونه زیات کړل او د 2015 میلادي کال له اټومي هوکړې خلاف یې خپل اټومي پروګرام پراختیا ته مخه کړه. خو د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن دولت وایي که په ویانا کې له ایران سره یوې هوکړې ته ورسیږي بیرته به د ایران د 2015 میلادي کال اټومي هوکړې سره یو ځای شي او پر دغه هیواد به اقتصادي بندیزونه لغوه کړي. د چین سوداګرۍ وزارت ویلي د امریکا او چینایي چارواکو ترمنځ تر یوې مجازي ناستې وروسته د اقتصاد او سوداګرۍ په برخو کې د چین او امریکا اړیکې بیرته عادي شوي دي. د چین د سوداګرۍ وزارت ویان ویلي چې د دغه هیواد د صدراعظم مرستیال لیوهی د امریکا د مالیې له وزیر سره په سوداګرۍ پراختیایي وضعیت او نورو موضوعاتو رغنده خبرې کړې دي. که څه هم د امریکا اوسني ولسمشر جو بایډن ویلي و چې د سیمې او نړۍ په اړه د ټرمپ سیاستونو ته به له سره کتنه وکړي، خو له چین سره د اړیکو په اړه تر اوسه پرېکنده دریځ نه دی نیولی. له مکزیک څخه امریکا ته د کډوالو د راتګ پر مهال تر څو مرګونو پیښو وروسته امریکایي چارواکو خلکو ته ګواښ کړی چې د امریکا مرزي سیمو ته د ورتګ لپاره پر قاچاقوړونکو باور نه کوي او خپل ژوند یې له ګواښ سره نه مخ کوي. د امریکا سرپرست لوی څارنوال رندي ګروسمن ویلي چې یوازې د تیرو 3 اونیو په ترڅ کې 4 کډوال مړه شوي او لسګونه نور داسې مهال ټپیان شوي چې له مکزیک څخه کالیفورنیا ته د کوچنۍ بیړۍ په وسیله د تګ هڅه کوله. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مکزیک له پولو امریکا ته د کډوالو د ورتګ مخنیوي په موخه د کډوالۍ تازه قوانین اعلان کړ او له مکزیک سره په پوله د ستر دیوال جوړولو لپاره د پینټاګون له بودیجې د ګټه اخیستلو اعلان وکړ. خو جو بایډن د امریکا د ولسمشر په توګه تر بریالیتوب وروسته پر دغو قوانینو بیا کتنه وکړه. وروسته له هغه چې د اسرائیلو د اپوزیسیون ډلې مشر یار لاپید او د هغه اصلي ائتلافي ملګري نافتالي بانن د نوي حکومت جوړولو په اړه د یوې هوکړې خبره کړې، د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتانیاهو یې په غبرګون کې له ښي اړخي حکومت څخه غوښتي چې د چپ اړخي ګوند دغه ګواښونکي حکومت مخالفت وکړي. د اسرائیلو د ائتلافي ډلې د نوې هوکړې پر بنسټ به لومړی د ښي اړخي ډلې یمینیا مشر نفتالي به صدراعظم شي او تر 2 کلونو وروسته به واک د ښي اړخي منځلاري ګوند مشر یار لیپت ته پرېږدي. ویل کېږي چې د اسرائیلو د اپوزیسیون ډلې مشر یار لیپت د دغې هوکړې په اړه د اسرائیلو ولسمشر ته هم خبر ورکړی او ژمنه کړې چې د ټولو اسرائیلي وګړو ته به خدمت وکړي. او اقتصادي برخه کې د زابل ولایت د کلیو پراختیا ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ولسي تړون برنامې په مټ د 100 پروژو چارې روانې دي. د مسؤلینو په وینا دغه پروژې د زابل مرکز، قلات او شهر صفا ولسوالیو کې بشپړې کیږي چې تازه د نورو پروژو چارې هم پیل کړي دي. اسمت الله قایل دغه ریپورټ کوي. د زابل ولایت د کلیو پراختیا ریاست تر چتر لاندې د ولسي تړون برنامې مسؤلین وایي په دې ولایت کې د 100 پروژو چارې روانې دي او تازه د 14 نورو پروژو د بنسټ ډبره هم یې ده. د زابل د ولسي تړون د مرکز کلات مسؤل وویل چې دوی په 4 برخو ابياري سړک جوړول، برېښنا او بورسونو کې بیلابېل پروژې پیل او تر کار لاندې لري. ولسي تړون ملي پروګرام کلیوالو شوراګانو ته په 4 برخو کې کار کوي. ترانسپورت ده، برق ده، د زراعت برخه ده او د څښاک پاکې اوبه دي. موږ په کلات کې د 115 شوراګان لرو چې په هغه کې تقریبا تر 80% ډېرې تر کار لاندې دي، اوس پیسې ورته راغلي دي. بل ورته د سیمې اوسیدونکي هم د ولسي تړون له روانه او پیل شوو پروژو خوښ دي او زیاتوي چې اوس دوی ته په ډېرو برخو کې خدمات وړاندې شوي. دا اوسیدونکي د ښوونځي، کلینیکونو او د پلچکونو غوښتنه هم کوي چې په خبره دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي.
موږ ته په جوړېدو اوس ډېره ګټه رسېږي او هر څونه ګټه رسېږي باغونه مو آبادېږي په آباد دي ته ورشه کښتونه مو په آباد دي کروندې مو په آبادې دي دغه دی اوبه مو نه ضایع کېږي و باغو ته به نه رسېدې ډېر ورسره په ستونزه کې وو او اوس حالا ډېر مو خوشحاله یو ډېر وساس وو له دغه دفتره څخه موږ ډېر خوشحاله یو موږ د ولسي تړون نه ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده موږ به نورو هېوادو ته تلو ایران او پاکستان ته هلته مخارج کښلې زحمت به هم تېرول اوس شکر الحمدلله په خپل وطن کې موږ ته د کار زمینه برابره ده موږ ډېر ځنې خوشحاله د نن شپې پښتو خبري ټولګه په همدې ځای پای ته ورسېده ده او آباد افغانستان په هیله شپه مو په خیر او الله مو مل شه